واسه دا یو سړي په ذهن کې بیا چې به دا دونه خواري کښتي چې دوی ورپسې ګوره هغه ځای ته تللي دي ځکه دا نوم پکاري په سکرین باندې موبایل دې سٹارټ کو سٹارټ دی ویډیو سٹارټ ده سم په ما چې دې له ټولې دنیا ګران قاتل هغه دی په ما چې دې له ټولې دنیا ګران قاتل هغه دی او زما د هرې اوښ کې هر ارمان قاتل هغه دی په ما چې دې له ټولې دنیا ګران قاتل هغه دی او زما د هرې اوښ کې هر ارمان قاتل هغه دی ساتونکي دی ابس ورپسې غرونو ته ختلي دا پورې په سړک چې دی روان قاتل هغه دی واه بیا وایي مننه ساتونکي دی ابس ورپسې غرونو ته ختلي دا پورې په سړک چې دی روان قاتل هغه دی او دا تیر چې مې پخوا شو تندې راته ترې وکړو زما د ګل ځوانۍ او د ګریوان قاتل هغه دی بیا وایي دا تیر چې مې پخوا شو تندې راته ترې وکړو زما د ګل ځوانۍ او د ګریوان قاتل هغه دی دا مخامخ انسان د زړونو قتل کې ماهر دی دا مخامخ انسان د زړونو قتل کې ماهر دی او چې زړونه قتلوي په نر خرزان قاتل هغه دا مخامخ انسان د زړونو قتل کې ماهر دی چې زړونه قتلوي په نر خرزان قاتل هغه دی پرون چې فکرمند چا قتل کړی و ملګرو پرون چې فکرمند چا قتل کړی و ملګرو دا ویني دا د شنو سترګو انسان قاتل هغه دی پرون چې فکرمند چا قتل کړی و ملګرو دا ویني دا د شنو سترګو انسان قاتل هغه دی دومره مغروره په خپل ځان و چې توبه وباسه او په ما زاهده دومره ګران و چې توبه وباسه او تا ته بېلوزه شوم خو زه بېګا په دې رانغلم خدای شته چې داسې شړک باران و چې توبه وباسه دا فکرمند وګورئ اوس څومره شریف سړی دی دا فکرمند وګورئ اوس څومره شریف سړی او دی چې ماشوم و دومره وران و چې توبه وباسه سلامونه نیکې هیلې احترامات د فاټه ټوډے کتونکو امید لرم چې ښه به تاسو ورور رحیم سجاد یو ځلې بیا د در ادم خیل د سیمې نه حاضر یم دې ټایم کې موږ چې کوم ځای کې ناست یو قدرمنو دا قوم خوروال توره چنه ده په در ادم خیل کې نن یوه درنه مشاعره وشوه په هغې کې ډېر معزز مشرانو شاعرانو شرکت وکړه په هغې کې موقع میلاو شوله بسم الله فکرمند صاحب د دې نه مخکې هم تاسو څو پیرې د فاټه ټوډے په سکرین باندې کتلی ده ډېر مینوال لري نو ډېر ژوند دا مسافرۍ کې کویت کې وي نو چونکې اوس په چوټۍ راغلی ده او مو مشاعرې له هم راغوښتی و نو اومو غوښتله چې فکرمند صاحب دا اوس لمر وغورځېده نو په دې تیارې کې بلکې تیاره خوارېدونکې د خیر اوس خو رڼا ده نو مو وی چې راشو د فکرمند صاحب نه په دې مخامي کې څه ریکارډ کو ډېرو خلکو غوښتنه وه چې فکرمند صاحب له ورشه خو خدای کولو چې نن در ادم خیل له راغلی ده بیا د دې سره چې کومه ده ظاهرالله صاحب د فن او د ډبینګ دنیا یو بادشاه چې د تعارف محتاج نه دغه هم د موسره ناست هغه هم نن راغلی و د هم ظاهرالله بابوجي هغه هم راغلی و او شرکت یې وکړه دله هم د در ادم خیل په سیمې باندې هرکلی یو بیا د موږ سره ناست محمد حیات افریدی صاحب دا هم تاسو ډېر د فاټو ټوډے په سکرین باندې هم کتلی وي او ډېر د فیسبوک په دنیا کې هم کتلی وي نو دا هم کویم چې د فکرمند صاحب مینوال او نن یې وغوښتله چې یاره فکرمند صاحب نه موږ هم څه واورو نو ډېرې خبرې به نه کوم فکرمند صاحب ډېره مننه وخت راکولو او ستړي مه شو السلام علیکم وعلیکم السلام رحیم سجاد صاحب تاسو هم ډېره زیاته مننه د فاټه ټوډے بیا خاص کر دی هغه مینوالو چې تاسو داسې نور ملګري بار هڅوي او مونږ ته یې متوجه کوي د هغو ملګرو مننه داسې خو اوس نشم ویلی چې تاسو ما ته راغلی یو چا خبره چې ته خو چاله نه ورځې خو زه درله راغلی یم نو نن زه تاسو زوی له راغلی یم دا پروګرام را جوړ شو ما په څنګ کې داسې یو نوم دی پښتو که زه وایم چې بچی وایي پیژني زهرالله بابوجي صاحب چې سره چې کوم دی دا څومره کړاو چې و دا ملک حیات صاحب دا پروګرام را جوړ کړی و په دا ټولو کې تعاون د دوی د والد صاحب د محمد عثمان سلی صاحب د کتاب د هغوی په یاد کې وه مشاعره را جوړه شوې په هغې کې هم شرکت وکړو هغې نه بعد چې کوم دی خیر مینوال خو موږ په کیمره ویني خو موږ ډېر لرې مزل بیا هم وکړو او داسې د غرونو منځ له راغلي یو چې بس هغه لمر هم په غورځېدو زه خو وایم چې تقریبا
ډیر مزه مکړو بس چې څه وي موږ سره څه وي مینوالو سره شریک کو ځکه چې ټیم ډیر داسې دی چې مختصر دی هغه مخام خورېدونکی دی جی اب وخت په نه ځای کوو د ناستو ملګرو لا د کتونکو لا د نن پروګرام کې موږ باندې بس پیرزو کوو مننه زه به د ته د غزل څه شعرونه شریک کم چې ارشاد داسې د غربت لمبو وهلی یو خو غلی یو داسې د غربت لمبو وهلی یو خو غلی یو حال نه وایو تېښتې له راغلی یو خو غلی یو داسې د غربت لمبو وهلی یو خو غلی یو حال نه وایو تېښتې له راغلی یو خو غلی یو تا پکې د ځان نه تصویران ویستل موږ نه ویستل موږ هم د رسول روضې له تلي یو خو غلی یو مننه تا پکې د ځان نه تصویران ویستل موږ نه ویستل موږ هم د رسول روضې له تلي یو خو غلی یو سر کې مو هوا د شهرت ستا په شانتې نشته سر کې مو هوا د شهرت ستا په شانتې نشته او موږ هم بلا خلکو منلی یو خو غلی یو تا ته نن فقط جانان دا وویل چې غلی شه او موږ خو یې باور وکړه رټلی یو خو غلی یو مننه تا ته نن فقط جانان دا وویل چې غلی شه موږ خو یې باور وکړه رټلی یو خو غلی یو مونږه که اوس نور ساتو په نورو باندې څه احسان مونږ هم په خوا خلکو ساتلی یو خو غلی یو مننه مونږه که اوس نور ساتو په نورو باندې څه احسان مونږ هم په خوا خلکو ساتلی یو خو غلی یو ښه په دې پوهېږو چې زمونږ د ژوند مقصد څه دی ښه په دې پوهېږو چې زمونږ د ژوند مقصد څه دی او څه دپاره خدای پاک رالیږلی یو خو غلی یو ښه په دې پوهېږو چې زمونږ د ژوند مقصد څه دی څه دپاره خدای پاک رالیږلی یو خو غلی یو تا په جوارې کې ځان بایللی دی یو شور کوي تا په جوارې کې ځان بایللی دی یو شور کوي مونږ دلته بل سړي بایللی یو مننه تا مننه تا په جوارې کې ځان بایللی دی یو شور کوي مونږ دلته بل سړي بایللی یو خو غلی یو او یو پتا بیلتون نه دی چې جاړې فکرمنده یو پتا بیلتون نه دی چې جاړې فکرمنده او مونږ یې د جامو په شان مخلی یو خو غلی یو یو پتا بیلتون نه دی چې جاړې فکرمنده او مونږ یې د جامو په شان مخلی یو خو غلی یو واه ډېر ښه غزل د بل غزل څه شعرونه سره شریک کم چې کوم ستا د عشق کیسه د تصویرونو سره کوم ستا د عشق کیسه د تصویرونو سره لکه ماشوم تیروم شپه د تصویرونو سره بلا جرګې دې را واپس کړې را تخبله یاره درلیږم دا ځلې جرګه تصویرونو سره بلا جرګې دې را واپس کړې را تخپله یاره او درلیږم دا ځلې جرګه د تصویرونو سره زه چې د ښکلو په وادو باندې باور لرم او کوم ولې نه واده د تصویرونو سره زه چې د ښکلو په وادو باندې باور لرم کوم ولې نه واده د تصویرونو سره نن د رقیب سره زما په وړاندې تیر را تیر شو نن به بیا کوم لانجه د تصویرونو سره نن د رقیب سره زما په وړاندې تیر را تیر شو نن به بیا کوم لانجه د تصویرونو سره او هغه ته ووایې چې هلته دې روژه ماته کړي هغه ته ووایې چې هلته دې روژه ماته کړي فکرمند ماته کړه روژه د تصویرونو سره هغه ته ووایې چې هلته دې روژه ماته کړي فکرمند ماته کړه روژه د تصویرونو سره او کوم ستا د عشق کیسه د تصویرونو سره لکه ماشوم تیروم شپه د تصویرونو سره غزل څه شعرونه چې د ورورولۍ دعوه کوي مینس کې دیوالم ساتي ملک صاحب د ورورولۍ دعوه کوي مینس کې دیوالم ساتي او زړه را کوي آشنا او زړه را نه سنبالم ساتي د ورورولۍ دعوه کوي مینس کې دیوالم ساتي زړه را کوي آشنا او زړه را نه سنبالم ساتي هغه چې اوس داسې د پنجو په سرونو درومي هغه ته وایي چې لږ فکر د زوالم ساتي هغه چې اوس داسې د پنجو په سرونو درومي هغه ته وایي چې لږ فکر د زوالم ساتي مدام د غم لکه د تخم زړه کې نه راشیندي کله ناکله خو د خیر مالک خوشحالم ساتي څوک چې د دې دور د ښکلو د یارۍ تمه کړي هغه د یو جیب کې درهم بلکې ریالم ساتي مننه څوک چې د دې دور د ښکلو د یارۍ تمه کړي هغه د یو جیب کې درهم بلکې ریالم ساتي
هر خبره مې مني انکار یې نه دی کړی هر خبره مې مني انکار یې نه دی کړی خو یار چې ما ته ګوري سترګو کې څه سوال هم ساتي ډېر ښه لا فکرمند سروزه نه ده لګولې چېرته ملک صاحب ته شعر ډالۍ لا فکرمند سروزه نه ده لګولې چېرته خو که ته ځې نو اراده زړه کې د کالم ساتي لا فکرمند سروزه نه ده لګولې چېرته خو که ته ځې نو اراده زړه کې د کالم ساتي د ورورولۍ دعوه کوي منځ کې دیوالم ساتي زړه راکوي اشنا او زړه رانه سنبالم ساتي ډېر ښه ده ډېر ښه بل غزل څه شعرونه دي چې و د دین نه ناخبره چېرته بل طرف ته لاړ شه و د دین نه ناخبره چېرته بل طرف ته لاړ شه پاڅه درومه منجوره چېرته بل طرف ته لاړ شه زه د یار هجر سېزلی یم ما پرېږده په کلار شه د اسو د میاشتې لمره چېرته بل طرف ته لاړ شه زه د یار هجر سېزلی یم ما پرېږده په کلار شه د اسو د میاشتې لمره چېرته بل طرف ته لاړ شته نه مې مور شته نه مې پلار شته نه بچي شته مسافر یم نه مې مور شته نه مې پلار شته نه بچي شته مسافر یم زه خو وایم اختره چېرته بل طرف ته لاړ شه نه مې مور شته نه مې پلار شته نه بچي شته مسافر یم زه خو وایم اختره چېرته بل طرف ته لاړ شه ستا دا شعر د ټولو ملګرو ته ډالۍ وي چې ستا په قدر نه پوهېږو چې دنیا کله تاویږي خلک وایي چې دنیا داسې ګول د تویږي که نه ستا په قدر نه پوهېږو چې دنیا کله تاویږي پکې تاو شه پېښوره چېرته بل طرف ته لاړ شه مننه ستا په قدر نه پوهېږو چې دنیا کله تاویږي پکې تاو شه پېښوره چېرته بل طرف ته لاړ شه وس دې نه رسي په بل چا فکرمند غریب له راشي وس دې نه رسي په بل چا فکرمند غریب له راشي اوف ظالمه زوروره چېرته بل طرف ته لاړ شه و د دین نه ناخبره چېرته بل طرف له لاړ شه او پاڅه درومه منجوره چېرته بل طرف ته لاړ شه دا د یو غزل څه شعرونه مې سره شریک کړم بیا وایي د ثاقب صاحب موږ سره ډېره مرسته وکړه او ډېره ستړیا یې وکړه د هغې یو فرمایش دی بیا ویا پوره کوم او دا یو غزل مې سره شریک کړم چې نه بد د چا نه غواړم او نه ښه د چا نه غواړم نه بد د چا نه غواړم او نه ښه د چا نه غواړم نه زړه چاله ورکوم او نه زړه د چا نه غواړم نه بد د چا نه غواړم او نه ښه د چا نه غواړم نه زړه چاله ورکوم او نه زړه د چا نه غواړم چې تا زما د پلار په میراث خښې کړلې نو کې د خپلې برخې ځمکه به زه تره د چا نه غواړم مننه چې تا زما د پلار په میراث خښې کړلې نو کې د خپلې برخې ځمکه به زه تره د چا نه غواړم که غږ مې پورته نه کړو کلار په کور کې کښېنم ZahirUllah صاحب که غږ مې پورته نه کړو کلار په کور کې کښېنم نو بیا به دا لاپته پښتانه د چا نه غواړم که غږ مې پورته نه کړو کلار په کور کې کښېنم نو بیا به دا ورک شوي پښتانه د چا نه غواړم خوره دې اوازه ده د راتګ پردیسي یاره خوره دې اوازه ده د راتګ پردیسي یاره زم لږه دنداسه او لږ رانجه د چا نه غواړم خوره دې اوازه ده د راتګ پردیسي یاره زم لږه دنداسه او لږ رانجه د چا نه غواړم او دا مقطع لږه شوخه و زه اکثر چې شوخ شعر وي موفي غواړم اول موږ سره نه ښایي خو مینوال یې غواړي چې نو د سنجیده ملګرو نه عفوه چې طبیعت مې ورته کېږي فکرمنده خو بس څه کې طبیعت مې ورته کېږي فکرمنده خو بس څه کې شرمېږم چې په دې عمر کې خوله د چا نه غواړم نه بد د چا نه غواړم او نه ښه د چا نه غواړم نه زړه چاله ورکوم او نه زړه د چا نه غواړم غزل دی ثاقب صاحب ته ډالۍ وي چې پنډ د پیغور د ټول په سر باندې زما راوستو پنډ د پیغور د ټول په سر باندې زما راوستو وخته بې وخته د ارمان د بې وفا راوستو بابوجي صاحب شعر دی چې پنجاب منکر شو پیرنګای هم په منکر حساب دی پنجاب منکر شو پیرنګای هم په منکر حساب دی د پردی جنگ بیا د پښتون سیمې له چا راوستو پنجاب منکر شو پیرنګای هم په منکر حساب دی د پردی جنگ بیا د پښتون سیمې له چا راوستو خدایا زما د مسافر خدایا زمون د مسافرو په حال ورخمېږي مړ والله چې ډېر تاوان دغه وبا راوستو خدایا زمونږ د مسافرو په حال ورخمېږي
مړه والله چې ډېر تاوان دغه وبا راوستو د تاوانه کار وي خو دا چې پکې ګټه کوي ملک حیات صاحب دا شعر ډالي وي د تاوانه کار وي خو دا چې پکې ګټه کوي او دغه مقام ته دا سړی د مور دعا راوستو د تاوانه کار وي خو دا چې پکې ګټه کوي دغه مقام ته دا سړی د مور دعا راوستو اوس چې رازونه را څرګند شول تور په ما لګوي زما او ستا منځ له درېمګړی سړی چا راوستو اوس چې رازونه را څرګند شول تور په ما لګوي او زما او ستا منځ له درېمګړی سړی چا راوستو په دې مقطع شعر دی چې هغه د چا خبره سپینه وینا سپین جرم وي هغه د چا خبره سپینه وینا سپین جرم وي د جیل تنبوله فکرمند سپینې وینا راوستو پند د پیغور دی ټول په سر باندې زما راوستو وخته بې وخته د ارمان د بې وفا راوستو ډېره مننه فکرمند صاحب چې موږ د وخت راکړل قدرمنو امید لرم چې نن پروګرام مو خوند اخیستی وي انشاءالله چې دا سلسله به یو ځلې بیا جاري وي دا پروګرام تاسو د یوټیوب چینل باندې د مو کتلی شو فاټه ټوډے باندې نو انشاءالله فکرمند صاحب ویثار ده او کوشش وکړو چې انشاءالله نور ښې مرکې تاسو له مو د فکرمند صاحب نه ریکارډ کړو چې کوم د فکرمند صاحب مینوال دي په اخر کې د ناستو ملګرو له محمد حیات صاحب ظاهرالله بابوجي صاحب فکرمند صاحب ثاقب صاحب ټول ناستو خوږو ملګرو له په شریکه باندې ورکو اجازه د فکرمند صاحب په دې شعر د اجازه غواړم فکرمند صاحب یې چې پرون د خکولو نه توبه فکرمند وستې نه وه پرون د خکولو نه توبه فکرمند وستې نه وه دا بیا پچا پسې په زیړ مازدیګر منډې وهي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته